سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست. These aren't my books. دا زما کتابونه نه دي. Have you finished reading the novels? تا د ناولو ویل خلاص کړل؟ هغه ناولونه چې تا ویل هغه دي پای ته ورسول. Who will look after your dog? ستا د سپي ساتنه به څوک کوي، یا ستا سپی به څوک روزي چې ته نه یې؟ He broke the world record. د نړیوال ریکارډ مات کړي. Aren't you thirsty? ته تږی نه یې؟ He wants to see us again. دی غواړي چې موږ او تاسې بیا وویني یا بیا راسره وګوري. These books are theirs. دا کتابونه د دوی دي. Wash your face. مخ دې پرېږده. I wonder if she will marry him. زه کوشش کوم یا زه غواړم چې دی که چیرې دې د ده سره واده وکړي. Ask him where he parked his car. له ده څخه پوښتنه وکړه چې د خپل موټر په پارکینګ کې یعنی چیرته ودروي یا یې پارک کړي. My father smokes. زما پلار سګریټ څکوي. I am from Afghanistan. زه د افغانستان څخه یم. هر ځای چې و هغه ورته وایه. He played tennis. دی د ټینس بازي یا لوبه کوي. She runs faster than I do. دا زما څخه چابک ځغاسته ده یا دا په میدان وهلو کې زما څخه تیزه ده. I'm just beginning. ما همدا اوس شروع کړي یا زه ما تازه شروع کړي. Were you with anyone? Were you with anyone? تاسو د یو چا سره ورسره واست؟ He cheated on the biology exam. د بیولوژي په امتحان کې نقل کړی دی یا نقل کوي. Were you busy yesterday? Were you busy yesterday? تیر ورځ ته مصروفه وې. I wish I could. کاشکې مې کولی سوای یا کاشکې مې ترسره کولی سوای. I have an earache. I have an earache. زه د غوږ درد لرم یا مې غوږ خوږیږي یا درد کوي. I go to my father's place twice a year. زه د پلار کره په کال کې 2 واره ځم یا زما د پلار کور ته زه په کال کې 2 واره تګ راتګ کوم یا ورځم 2 واره. خدای دې وکړي چې دوستانه په باندې پوه شوي یاست. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.